دی. دا واله پاپا روټۍ وخوره وږې شوې به یې. تا ته ما ویلي دي ته ماله روټۍ مه راوړه، نه خورم. ته ما څو ځله پې کړې چې ته ماله خوراک مه راوړه، زه ستا د لاس خوراک نه کوم. زه شابه ژر ځه. لا چاړې د سړي نوم رحمت او د ښځې نوم جمیله و. د دوی یو وړه لور هم وه چې د هغې نوم زینب و، خو د رحمت لوریانې نه وې خوښې او همیشه به یې د لور نه نفرت کولو. رحمت به په وړو وړو خبرو زینب ته غوسه کېده او وښله به یې. دا واله پاپا روټۍ وخوره وږې شوې به یې. تا ته ما ویلي دي ته ماله روټۍ مه راوړه، نه خورم. ته ما څو ځله پې کړې چې ته ماله خوراک مه راوړه، زه ستا د لاس خوراک نه کوم. زه شابه ژر ځه. لا چاړې پاپا خپې داسې که چې زور ځله وکړم ستړی به یې. ته بیا راغلې؟ تا ته ما نه دي ویلې چې ته به مالې خواله نه راځې. ژر ځه شابه مه کوه رالېځو. او دغسې به رحمت زینب ته هر وخت غوسه و او په وړو وړو خبرو به یې رټله. او یو کال پس جمیله دوباره بیا د ماشومانو ناجوړه شوه. ښځې ګلې په کولو وګونو دا خبره واوره، که دا زه لیلو جوړه نو کول ته به ځې. یې سړیه نو زه څوک یم، دا خو زما کار نه دی، دا خو د الله کارونه دي. زه نور نه پوهېږم، زما لور نه ده پکار، ماله به زوی راوړي او دا زما اخري فیصله ده. خو د جمیلې قسمت ښه وي، یو څو ورځې پس د جمیلې ماشوم شي او دا ځل الله جمیلې له یو زوی ورکړي. د جمیلې د زړه بوج هم سپک شو او زینب چې هم خپل لور ته ګوري نو خوشحالېږي. مور یې څومره ښایسته دی، دا زما ورکوټې رور دی. او بچي دا ستا ورکوټې رور دی، ته د ده باجي ها. رحمت هم خپل زوی ته ډېر خوشحاله وي او خپل زوی له نوم قاسم کېږدي. یو شپه رحمت سره قاسم په غېږ کې وي چې زینب راشي. مه کوه، تا ته ما ویلي دلې به جوخت ته نه راځې، ته منخوسه یې منخوسه. سړیه داسې مه کوه، د الله نه ویرېږه. هغه هم ستا زوی دی او دا هم ستا لور ده، دونه ستا بچي دي، یو ته په یو نظر ګوري او بل ته په بل نظر ګوري. بس ښځې نصیحتونه راته مه کوه، زما جنکۍ نه وي خوښی او دا زما لور نه یو پوچ دی پوچ. دغسې وخت تېرېده، په دې کې 15 کاله تېر شو. 15 کاله پس رحمت هم بوډا شوی و او جمیله هم بوډۍ وه او د دوی بچي هم اوس غټ شوي و. قاسم او زینب دواړو په کالج کې سبق وې. پاپا زما د کالج فیس په کار دی سباله. ښه زویه وایه څو روپۍ دې په کار دي؟ 11,000 روپۍ فیس دی صرف. ښه صحیح د بچي سبا به درله درکړم. ها داجي زما هم سبا فیس غواړي. د څه شي فیس؟ ما سره دومره پیسې نشته. داجي نو زما خو صرف 0 روپۍ دي. زر نه چې سلو میلو نشته. 15 کاله تیر شو خو رحمت اوس هم لور نه نفرت او د زوی سره مینه کوي او لور ته په یو نظر او زوی ته په بل نظر ګوري. دغسې یو څو میاشتې پس د زینب ماما او مامي راغلي وي او د زوی دپاره د زینب رشته غواړي او رحمت د لور نه تپوس هم ونکړي او هغوی ته د لور د رشتې دپاره ها وکړي. هې سړیه د زینب نه خو هم تپوس کړی و که نه؟ زما کتاب کې د لور نه تپوس نشته، زه چې یې چاله ورکوم هغه سره به واده کوي. دا ولې بچی ولې ژاړې؟ خیر خو داسې چله شو؟ نو ژاړم به نه مورې، دا وګوره د پلار ما سره څه وکړل، زما نه تپوس ونه کړ. بس څوک هم بچي پلار دې نه مني نو؟ مورې زما کالج او زما سبق هر څه دغسې پاتې شو. زهیر د بچي زما وراره فیصل ډېر ښه انسان دی، هغه به ستا ډېر خیال ساتي. او دغسې څو میاشتې پس د زینب او د فیصل واده وي خو زینب اوس هم خفه وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ولې زینب ته ولې داسې سار داسې خفې؟ څه خبره ده ما ته ووایه. دې نه پس زینب خپل خاوند فیصل ته ټوله قصه بیان کړي. یا لیونی نو ته یې له دې د خفې، زه یم که نه مه خفه کېږه. ته به انشاءالله کالج ته هم ځې، سبق به هم وې او ډاکټره به هم جوړېږي. ته رښتیا وې؟ او زه بلکل رښتیا ویم. واقعي فیصله چې ټول سره یو شان نه وي. زینب د فیصل ډېره خوښه وي او فیصل د زینب ډېر زیات خیال ساتي
او د واده نه پس هم زینب خپل سبق په خوشحالی دوباره شروع کی. خو یو څو میاشتې پس اچانک د زینب د مور طبیعت خراب شي او یو ساعت پس د زینب د مور د جمیلې سترګې د همیشه د پاره پټې شي او مړه شي او د زینب دنیا د مور په مرګ ورانه شي. یا مور پاسا یا مور زه دې چاته پرېږم زما خو په دې دنیا کې صرف ته وې. دغسې وخت تېرېده 15 کاله نور هم تیر شو او اوس زینب ډاکټره شوه او بل طرف ته رحمت هم ډېر بوډا شوی او کمزوري شوی و. پاسم راشه ولې پلاره سوې کینه خبره درته کوم. هوا یې پلاره څه خبره کې بچی مور دې مړه شوه او خور دې واده شوه او زم کمزوری یم یوازې یم زه ویم چې تا له واده وکړم. صحیح ده که نه پلاره ما خو هسې ځان له جینۍ په کالج کې خوښه کړې ده. جینۍ دې په خپله خوښه کړې ده او ولې زما نه به اجازت نه اخلې؟ د څه اجازت پلاره زه خو چې جینۍ کوم نو بس په خپله خوښ به کوم دا مې درته ووې. او د پاسم په دې خبره رحمت حیران او پریشان شي. هی سړیه د زینب نه خو هم تپوس کړی و که نه؟ زما کتاب کې د لور نه تپوس نشته. زه چې چاله ورکوم هغه سره به واده کوي. او دغسې یو څو میاشتې پس قاسم په خپله خوښه واده وکړي. یو شپه قاسم او ښځه بهر تللی وي او رحمت کور کې د شپې یوازې د هغوی په انتظار ناست وي چې یو ساعت پس قاسم سره د ښځې راشي. یا بچې څومره ناوخته که چېرته تللی وې؟ مونږ بهر چکر له تللی وو. ښځه بچې روټۍ تیاره کړې چې وخورو که نه؟ اوهو روټۍ خو مونږ بهر وخوړولې تا نه ده خوړلي. زه هوږ یم بچې ما وې چې راشې نو یو ځای به وخورو. ښځه پلاره به سوده شه ځه سحر به بیا وخوري. او د قاسم په دې خبره رحمت د خپله لور زینب یاده شي. دا واله پاپا روټۍ وخوره وږې شوې به یې. تا ته ما ویلي دي ته ماله روټۍ مه راوړه نه خورم. ته ما څو ځله پې کړي چې ته ماله خوراک مه راوړه زه ستا د لاس خوراک نه کوم. او دغسې وخت تېرېږي رحمت ډېر زیات بیمار شي. قاسمه لږ راشه. ولې پلاره څه چغې دې جوړې کړي دي؟ بچی دا خپې مې درکړي په دې راته لږ زور وکړه. زه یاره مونږ چې څه چلو شو مونږ او د کېږو ستړي یو. او دغسې به رحمت ته د زوی په هر یو جواب خپله لور یادېده. پاپا خپې داسې که چې زور دله وکړم ستړی به یې. تا ته ما نه دي ویلې چې ته به مالې خواله نه راځې. ژر د شابه مه کوه رالېځو. په سبا شپه باندې رحمت ډېر بیمار وي ځان له کمره کې پروت وي او ټوخېږي. یو خو یې د دې پله نه ډېره تنګه شوم ټوله شپه به ټوخېږي دې خواته مونږ خوب نه شو کولی دله به څه علاج وکړي ښه. نو ښځې زه ورسره څه وکړمه نو؟ بس هر څه چې کې سبا به دې کور کې یازیم او یا به دې پلار وي. او په سبا باندې رحمت په کټ کې بیمار پروت وي چې قاسم او ښځې راشي. قاسم خپل پلار ته ووایي چې ته ډېر کمزوری یې بیمار یې نو موږ به تا اولډ ایج هاوس ته بوځو هغوی به ستا ډېر خیال ساتي. رحمت د زوی نه تپوس وکړي چې دا اولډ ایج هاوس څه شی دی چې دواړو ښه په چغو وژړل. دې نه پس زینب خپل پلار معاف که پلار له علاج هم وکړه او ځان سره یې خپل کور ته بوته.